درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلي. مرګ په څو دی د ناول څلورمې برخې ته راورسېدو. هیله ده چې دا برخه هم تر پای راسره واورئ او خوښه کړئ. د هغه له تګ نه وروسته مې سیګرټ ته زړه وشو. هغه شاګرد ته مې ورغږ کړ چې قاسم ورپېژندلی وم. یو کوټی سیګرټ لایټر سره پیسې یې واخیستې او په منډه ووت. لږ شېبه وروسته یې راورسول. مننه مې ترې وکړه چې څنګه مې سیګرټ بل کړ. قاسم تورې کورولا کې راورسېده. ورووتم. مخکې سیټ کې ورسره کېناستم. حرکت یې وکړ. ملګري مې خبر راکړ چې له هغه کور نه 2 پرونر راووتل. ځان ورپسې ورسوه. دا کار ستا دی. حیران شوم. تا ویل شریکه هڅه به کوو. همیشنۍ لنډه خندا یې وکړه. هغه کار چې یو کس کولی شي 2 کسه پرې باید له کاره ونوځي. موټر یې ودراوه. راځه کېنه ورته ښه چانس ولري. ومې ویل هغوی چیرې روان دي؟ وی ویل ته ځان سړک ته ورسوه، ورسره مخ بشي. نوې سړک ته 10 دقیقو کې ورسېدم. انتظار مې د یو زنګېدلي ترنم په اورېدو خلاص شو. دواړه پرونرې په یو شغله ښاره د سیند اړخ ته په غځېدلي سړک تېرې شوې. ورپسې شوم. نه پوهېدم چې چیرته ځي. کله چې د وچ چوک 3 لارې ته ورسېدل، یو پرونر د سور چوک په سړک تاو شو او بل مخامخ لاړه. اوس نو زما کار سخت شو. نه پوهېدم څه وکړم. وچ چوک ته نږدې کېدم، باید دستي مې پرېکړه کړې وای. همدا شیبه مې تلیفون وشرنګېده. د قاسم زنګ و. ژر مې اوکې کړ. وی ویل کارغان الوت کوي، که مرداره یې موندلې. اول یې په خبره پوه نه شوم، خو بیرته مې پام شو چې له کارغانو یې مطلب تور پرونر دی، له الوت نه یې مطلب حرکت دی، او له مردارې یې مطلب هغه ځای دی چې دوی روان دي. ما باید هغه ته بیرته په همدې ژبه ځواب ورکړی وای. ومې ویل کارغان لا هم الوت کوي، خو زه اوس یوازې د یو کارغه سیل کوم، ځکه ملګرو یې ترې لاره بیله کړه. خوشحاله شوم چې په خبره مې پوه شوی و. وی ویل ښه به وي چې د یو کارغه د الوت سیل زه وکړم، خو که پوه شم چې هغه اوس د اسمان په کومه څنډه کې دی. ومې ویل ته د وچ چوک له 3 لارې سور چوک ته په تللې سړک د هغه د الوت سیل په اسانۍ کولی شي. وی ویل زه هم دلته نږدې یم. د کارغانو الوت هم ځانګړی خوند لري. ښه سیل درته غواړم. اړیکه پرې شوه. ما موټر ته پښه ورکړه. په څو شیبو کې تور پرونر ته چې کارغه مو نیولی و نږدې شوم. د وطن دا سیمه پراخو دښتو نیولې وه. یو ځای پرونر بریک وواهه. د سړک غاړې له دوکان نه یې څه توکي واخیستل. ما موټر قرار کړ. داسې مې وګڼله چې هغوی تر اوسه نه و خبر چې زه یې څارم، خو اوس شکي شوي وو او غواړي زما د موټر له تېرېدو وروسته روان شي. خو داسې نه وه. هغوی حرکت وکړ او زه بیا ورپسې په دومره فاصله کې چې شکي نشي روان شوم. کله چې موټر پر سیند جوړ شوي پل نه تیر او هلته په خامه سړک تاو شو، له لږ تګ وروسته ودرېده. 2 شیکړې ترې راکېوتل. ما ژر موټر د یوې لویې تیږې شاته ودراوه چې د هغوی له سترګو پناه شم. دواړه یوه شیبه شا او خوا وڅارله. بیا یې وروستۍ دروازه خلاصه او څو غټ ډک تور پلاستیکونه یې په شریکه سیند ته وغورځول. له شک پرته چې د شپنۍ پیښې جسدونه وو. نه پوهېدم څه وکړم. تش سیل مې کاوه چې دواړو بیرته پرونر ته وختل. ما ویل کېدای شي هماغسې نږدې ښار ته لاړ شي، خو موټر پاخه سړک ته راورسېدل. پاخه سړک ته را رسېدو سره بیرته زما خوا ته راتاو شو. په سړک دواړو خواو ته لرې کوم بل موټر نه ښکارېده. ورخطا شوم. که مخامخ ورتلم نو بیا بیرته ورپسې راتاوېدل سم کار نه و، او کله هغوی مخکې تاوېدم بیا به مې هم په لوی لاس شکي کړي وای چې څنګه تر اوسه داسې روان وم او اوس بیرته داسې روان شوم. ژر له موټره راکېوتم. په چاقو مې ټیر وواهه. هوا یې ووته. بیا سړک ته د تیږو په کولولو شوم چې موټر ورته ودرېږي. څنګه چې پرونر راورسېده، بریک یې وواهه. شیشه یې ښکته کړه. دواړه په وجود له ما قوي او غټ و. ډریور یې په ورانو سترګو راوکتل. دا څه جګ وهې؟ خو مخکې له دې نه چې زه ورسره ستونزه شریکه کړم، پنچر شوی ټیر یې ولیده. ما په عاجزۍ وویل وبخئ. ما ویل هسې نه چې راته ونه درېږئ. مجبور شوم داسې کار وکړم. که جیګ در سره وي او زه پرې د موټر ټیر بدل کړم نو لویه مرسته به مو وي.
ډریور خپل ملګري ته چې ما سره لګیا و لږ شیبه وپسېده. بیا یې ما ته رامخ کړ. وخت نه لرو، ژر لاره خلاصه کړه. ما ژر ځواب ورکړ. جیک را باندې خرڅ کړئ، هر څومره روپۍ چې غواړئ درکوم یې، خو زه اوس ستونزه کې یم. دلته نه مستري شته نه راته موټر ودرېږي. هغوی بیا یو بل ته وکتل. د ډریور سترګې لا ورانې شوې، خو بل ملګری راکېوته. له ډالۍ نه یې جیک راوایست. واخله. جیک مې ترې واخیسته. کور ودان، خدای دې ښه در سره وکړي. بیا مې جیب ته لاس کړ چې د پیسو راویستو تمثیل وکړم، خو هغه روان شو. ما پسې غږ کړه، پیسې نه اخلې؟ له رامخ کولو سره مې په درون جیک وواهه. په موټر ور وغورځېده. ډریور چې پوه شو لومه ده، وارخطا شو. غوښتل یې وسله را وباسي، خو زه دستي وروستي سیټ ته ور پورته شوم او تمانچه مې پرې سر ور کېښوده. ورته ومې ویل تکلیف مه وباسه، وسله دې کېږده او ښکته شه. بې له دې نه چې کوم ناسم غبرګون وښایي ښکته شو. له موټره مې پرې غږ کړ چې په ګونډو شئ او لاسونه په سر کېږدئ. کله یې چې زما امرونه پر ځای کړل ورښکته شوم. په جیک مې چې وهلی و له سره یې وینې تلې او بې حاله پروت و. ومې ویل هغه بل پرونر چېرته لاړه؟ ځمکې ته یې کتل. ومې ویل زما غږ نه اوري؟ بیا یې هم څه ونه ویل. ومې ویل ښه نو ته غواړې چې بل ملګري سره دې یو ځای کړم؟ برګ برګ یې را وکتل. هېڅ درته نه وایم. چغه مې کړه نه یې وایې؟ له نه سره مې په سر وویشته چې مخ یې ونه پیژندل شي. بیا مې دواړه جسدونه سیند ته وغورځول او د قاسم د موټر پر ځای پر اونر کې ښار ته روان شوم. لا مې په دې فکر نه و کړی چې ما سم کار کړی که ناسم او قاسم ته مې څه ویلي وای. هېڅ نه پوهېدم. ماښام تیاره وه چې له لرې مې د ښار رنګارنګ څراغونه ولیدل. موټر مې یوې غاړې ته ودراوه. ومې کتل چې څه پکې دي. 2 موبایلونه وو، خو دا چې لاک وو. په درد مې نه خوړل. د شرابو بوتل چې نیمایي څکل شوی و او یو کوټی سګرټ. له سګرټو مې یو بل کړ. د موټر کلي مې په خپل ټول زور سره وغورځوله او په پښو ښار ته روان شوم. تشویش لا هم را سره و. کله قاسم سره مې هماغه وخت چې له موټر نه جسدونه غورځول اړیکه کړې وای، نو اوس به مې فکر دومره نه آرامه نه وای. سل فکرونه مې سر کې ګرځېدل او شیبه په شیبه راته د پښیمانۍ احساس پیدا کېده. دا ښه وه چې تر دې دمه نه وم وژل شوی، خو په دې لاره نور مخته تګ کې خامخا وژل کېدم. یو ځل مې زړه کې تیره شوه چې د قاسم له کور نه خپلې پیسې او جامې راواخلم، شپه خپل کور ته یوسم، سبا پولې ته نږدې د خپلې مشرې ترور کور ته لاړ شم او له دې ټولو ستړو او غمونو چې شیبه په شیبه زیاتېږي ځان خلاص کړم. خو چې بیرته مې ورور را سترګو ته شو او د قاسم مرسته او له هغه سره کړې ژمنه، دا نازوالي مې وجدان ونه منله. د ورور د غچ اخیستو قسم یې باید پوره کړی وای او دا غچ د څو کسانو په وژلو نه اخیستل کېده. د قاسم کور ته ورسېدم. ما ویل کېدای شي هغه له ما مخکې راغلی وي، خو تیاره او خاموشي وه. پوه شوم چې نه دی راغلی. څنګه مې چې د ګروپ بټن ووهلو نو په هماغه ډول چې زموږ کور کې د شپې له قاسم سره مخ شوی وم، یو ځل بیا ور سره مخ شوم. وی ویل ستړی مه شې. ومې ویل تا سره داسې مخ کېدل مې هېڅ ښه نه راځي. له چوکۍ را جګ شو. ډېر کارونه د ضرورت لپاره کوم. بې له څه ویلو کوټې ته روان شوم چې هغه راغږ کړ راځه کښېنه. ما ور مخ کړ. د خبرو هېڅ حوصله نه لرم. زما خبرې خوند ور نه کړ. بیا یې وویل باید دومره پوه شم چې ته له څه سره مخ شوی او زما موټر د چېرته ودراوه. ورتاو شوم. هغه پر اونر کې د شپنۍ پیښې جسدونه وو. سیند ته یې ور وغورځول. 2 کسه وو. دواړه مې ووژل او په خواشینۍ سره چې ستا موټر د پیښې ځای کې پاتې شو او زه د هغوی موټر کې ښار ته راغلم. زما خبرو د قاسم رنګ بدل کړ. ښه شیبه غلی و. بیا یې د لاسونو ګوتې یو بل کې وروستې. وی ویل تا دومره هم نشوی کولی چې ما سره اړیکه ونیسي؟ ته پوهیږي چې هلته زما د موټر پرېښودل ما له کومو ستونزو سره مخ کوي. همدا چې ودې لیدل جسدونه یې سیند ته وغورځول، د هغوی څارنه به دې پرېښې وه. ما ځواب نه لره. غلی وم. هغه سګرټ بل کړ. موټر پسې به څوک ولیږم، خو بل ځل داسې بې مشورې کار ونه کړي. په زوره ځان مه وژنه. ډاډ مې ورکړ او بیا مې ترې پوښتنه وکړه چې تا څه وکړل. زه سور چوک ته نږدې هغه پر اونر پسې ورسېدم.
د ترافیکي اشارې له سره کېدو سره موټر ودرېده. یو خړپړ ماشوم موټر ته سپېلني لوګي کول. زما موټر ته چې د هوټل له خاوند مې اخیستی و راغی، هغه ته مې سلګون لاس کې کېښودو او ترې مې وغوښتل چې څو موټره مخکې د ولاړ پرونر ټیر پنچر کړه. هغه د نرزوی هماغه شیبه خپل کار وکړ، هماغسې لاړه، اشاره شنه شوه. له لږ تګ وروسته د سړک غاړې ته ودرېدم او انتظار شوم چې هغوی څه کوي. له سیګرټ نه یې اوږد کش وکړ. پرونر زما له موټر نه مخکې بریک وواهه. ډریور ترې راښکته شو، ټیر ته یې لغته ورکړه، چا ته یې زنګ وواهه، بیا یې جیک راوایسته او پنچر شوی ټیر ته کېناسته. هغه شیبه چې ما غوښتل را رسېدلې وه. له موټره راکوز شومه. هلته لنډ د سایکلو او ویلچرو دکان و. ژر ورغلم. یو ویلچر کې چې د دکان مخې ته ایښی و کېناستم. دکاندار داسې ګمان وکړ چې غل یم، راپسې راووت، خو مخکې له دې نه چې شور جوړ کړي ما خپل کارت ور وښوده. په ویلچر کې ور روان شوم. سیګرټ یې سیګرټداني کې وپیچه. له ورسېدو سره مې ورته وویل کولی شم مرسته در سره وکړم. ټیر ته ناست کس چې جیک یې برابروو په غوسه ښکته پورته راته وکتل. په خندا شو، ویل ته به څه مرسته را سره وکړي. زه خپله لاره وهه او بیرته خپل کار کې لګیا شو. ما په یوه شیبه کې په بېغږه وسلې وویشت. په موټر کې ناست کس لا هم نه و خبر چې څه شوي او چې دروازه مې ور خلاصه کړه نو هلته یو کس ناست و چې سر ته یې کڅوړه ور اغوستې وه او ویلچک شوی و. پوه شوم چې ځان مرګی دی، ځکه هماغسې کورتۍ اغوستې وه. کومې نښې نښانې چې د تا ورور د کورتۍ ویلې وي، هغه فقط دومره راته وویل چې تازه راخلاص شوی بندي یم. د قاسم کیسې سخت حیران کړی وم. ورته ومې ویل هغه دې څه کړ؟ وی خندل. واسکټ مې ترې وایسته او محبس ته مې ولیږه. دې خبرې سره ما چغه کړه محبس کې خو دې کار ته تیار شوی و، تا بیا ور ولیږه؟ په زنګنو را تکیا شو. یعنی ته وای چې ما محبس کې خپل ژوند خرڅ کړی و؟ لږ شیبه غلی و او فکر کې شوم. زه ځکه داسې وایم چې زما ورور هم محبس کې و او دې ځانمرګي هم درته ویلي وو چې تازه له محبس نه راخلاص شوی. هلته خامخا کومه کیسه شته، تا باید بیرته محبس ته نه وای لیږلی. له لږ خاموشۍ وروسته یې وخندل. خو ما دغسې محبس ته ولیږه چې بیرته راتګ ترې نشته. ډاډه شوم چې وژلی دی. هغه په قدم اخیستو شروع وکړه. بیا یې د چایو له ترموز نه ځان ته پیاله ډکه کړه. راته ویې ویل ما ته هم ستا خبره سمه ښکاري. محبس کې خامخا کومه سوړه شته چې دا خلک ترې راوځي. ما د هغه د سیګرټو ډبي پسې لاس ور تیر کړ. ومې ویل باید دا سوړه ژر بنده شي. ډېره شیبه غلی و او فکر کې ورک و. بیا یې را مخ کړ. د دې سوړې د بندولو یوه لاره شته. ژر مې وویل کومه لاره؟ ښه شیبه یې راته په ځیر ځیر وکتل. وی ویل ته باید محبس ته لاړ شي. زما سترګې وازې پاتې شوې. څه زه محبس ته لاړ شم؟ ټوکې را سره کوي؟ وی ویل جدي وایم بله لاره نشته. که ته نه ځې نو زه به لاړ شم. چا چې دا تجارت روان کړی باید معلوم او ختم شي، او دا هم باید معلومه کړو چې بهر د هغوی شریکان څوک دي. زما په زړه بیا ویره راننوته. ټول وجود مې په لړزا شو. ومې ویل خو زه به په کوم جرم محبس ته ځم؟ درنو اوریدونکو، څلورمه برخه مو همدلته پای ته رسیږي.